د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو، زه روشن مو په علمي سفر خپرونه کې چوپړتیا کوم. دوستانو، تاسې پوهیږئ په علمي سفر خپرونه کې موږ د هیواد په کچه د لویو دیني مدارسو، پوهنتونونو او ښوونځیو څخه د تازه فارغېدونکو کدرونو زیري له تاسو سره شریکوو. نن هم په دې خپرونه کې له نیکه مرغه د هیواد په پلازمینه کابل کې د یوې دیني مدرسې انوار العلوم اسلامي مدرسه چې د ارغندې خلیفه صاحب په مدرسه هم یادیږي، دلته نن لسګونه تنه له مختلفو برخو څخه فارغېږي. دغه فارغان به د حدیثو له لویې دورې، وړې دورې، د عظیم الشان قرآن د حفظ او تجوید په برخو کې اوسیږي. تاسې له موږ سره اوسئ، خپرونه تر پایه تعقیب کړئ، ځکه زموږ خپرونه په تاسې ښکلې وي. علم دولت دی، ویاړ عزت دی، د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. علم دولت دی، ویاړ عزت دی، د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. تر هر څه دمخه د دې پرتمینې او معنوي جلسې ټولو علماء کرامو، مشایخو، د افغانستان اسلامي امارت قدرمن مشرانو ته او په مجموع کې ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوهم زموږ دغو فاضلانو علماء کرامو ته چې نن الله تعالی یو عظیم نعمت نه برخمن کړو او د علم دستار دوی ته ورسر کېږي، دوی ته مبارکي وایو، د دوی کورنۍ ته مبارکي وایو، د دې مدرسې استادانو، خادمانو او حضرت خلیفه صاحب ته مبارکي وایو. د علم او د علماو مقام شریعت کې ډېر لوړ ده او په داسې مختصر وخت کې نسو کولی په هغه باندې بحث وکړو. البته د دې په خاطر باندې چې مسؤلیت لرو، تاسې هم موږ هم، یو خدا ده چې تر پرونه پورې علماء کرامو تاسې طالب العلمان وي او طالب علم هغه مبارکه زندگی ده چې مخکې ورته جناب وزیر صاحب کوم حدیث شریف وایي چې ملایکې ستاسو تر پښو لاندې وزر کېښودل. د دې وجه دا ده چې ته الله تعالی منتخب کړی یې، یو خاص معنویت منتخب یې، ځکه ملایکو ته یې حکم ورکړی و چې ده ته وزرونه کېږدئ. اوس چونکې ستا مسؤلیت غټېږي او د علم پګړۍ در په سر سوه، دومره مختصر به ووایو چې اوس د بل مقام ده. ګورئ، صحیح حدیث شریف تاسې به په دا کتابو کې ویلی چې د خدای په لار کې څوک شهید سي، د شهید ته ټول ګناهونه خدای تعالی معاف کوي. نو دومره غټه مرتبه د شهید ده. خو چې ته نن عالم سوې، مفتی سوې، یا د دې خپل علم په اساس باندې لیکنه کوې، ستا د قلم دا د نوک یو څاڅکی دغه رنګ چې ده له 100 شهیدانو سره برابر ده. نو په دین کې ستا مرتبه لوړېږي چې څومره ته پورته ځې همدومره د مسؤلیت دروندېږي. هغه ځکه چې ته نن په 1400 صدۍ کې یې، نن هغه زمانه ده چې فتنې ډېرې زیاتې دي، فرپوتنه زمانه ده، اختلافات سته، د مذاهبو به وي، فرقې سته، پنفریت او سلفیت او دغه خو لا نوې طریقې کې راپورته سوي دي او دا ټولې د چې په اور سره روانې دي. د دې امت، د دې اسلامي امت په مابین کې خدا نخواسته تفرقه اچول دي. نو دغه اختلاف ختمول
دا به عالم فتا کېږي، فاضله دا به فتا کېږي. او ګوره چې دا په تصور کې دروانه چې ما نن علم وکړو، زه به د دغه علم په واسطه باندې بیا مناظر یم، بیا به له دغو فرقو سره مناظرې کوم. اوس د مناظرو په خپل مابین کې د علماو وخت نه ده. نن تاسو ډېر خوشبخته یې چې د تاسو هم دا ملت تر شا ولاړ ده او نن دا نظام هم ستا په نامه یادېږي، علماو، عالمه، طالبه. نو فلهذا دوه سنګره دي چې هغه تا ته په میراث در پاته سوي دي. یو دا ده چې ته به د باطلو فرقو سره مبارزه کوې، مقابله به کوې. هغه بد رواجونه هغه به له دې جامعې نه ختموې. د دې معاشرې د اصلاح مسؤلیت وستا ته راجع ده. یو خدا چې دغه عظیم ملت په تا باندې حق لري، ځکه ته یې نن تر دې مرحلې پورې راورسولې چې تا ته یې ډوډۍ هم درکوله، تا ته یې چنده هم درکوله. ته فاضل شوې، عالم شوې، ولاړې نن د حکومت په سطحه باندې والی شوې، وزیر شوې، قومندان شوې. نو فلهذا د خپل ملت اصلاح، د خپل ملت مشکلات، هغه اوله مرحله د تا ده چې ته به په دغه علم سره، په دغه قوت سره، په دغه حکومت سره باطل له دې مسلمان ملت نه دفع کوې، د ده نه به دفاع کوې او نه به پرېږدې چې مغرض خلک هغه بیا دلته په دې ملت کې داسې تخم وشیندي چې بیا زموږ په دې عزیز افغانستان کې مشکلات بیا ایجاد شي. خو الحمدلله اوس هغه ټول موانع ختم شوي دي. دغه موانع افغان ملت ته، عالمه ته، خصوصا مجاهده او د سنګر طالبه ته دا په دې ملت فرضونه وکړه چې نن لله الحمد د تا د قربانۍ برکت و چې نن دا ملت په آرام ساه وایستله، خوبونه کوي او دا یو عظیم نعمت الهي ده. فلهذا دغه علم تاسو خور کوي، دغه دین تاسو وزده کړو، تاسو ولاړ شئ اطرافو ته. جماعتونه باید زموږ هلته فعال شي، مدرسې فعالې شي. حکومتداري الحمدلله اوس دې نتیجې ته رارسېدلې ده چې هېڅ خطره ورته پېښه نه ده، ځکه زموږ دغه نظام چې ده په اسلامي عدالت ولاړ ده. چې په کومه جامعه کې اسلامي عدالت وي، چېرته د خدای تعالی حدود وي، هلته د خدای تعالی نصرت شامل حال ده. یو زموږ ټول مسؤلین چې دغه علما دي، له خدایه ویریږي، مخلصین دي، هغه خائنین نه دي. نو چې څوک خائن هم نه وي، له خدای سره مخلص عالم وي، الله تعالی به د هغه نصرت کوي. دا د خدای تعالی وعده ده. اخر کې یو ځل بیا تاسو موږ متوجه کوو همدې ته چې مسؤلیت هم ډېر دروند ده، په شرعي لحاظ، په دنیاوي لحاظ باندې ستاسو د عظیم امت ته شاته پاته ده. نو د دغو پوهه، دغو ته دین رسول، دغو ته تبلیغ کول دا ستاسو مسؤلیت ده. نو فلهذا په اخر کې بیا درته مبارکي وایو، الله تعالی دې دغه علم چې تاسو حاصل کول موږ ته او بیا ټول د صحیح عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. چې د علم باغ کې موجود وي، تل وي خوشاله روغي وجود وي، تل وي خوشاله روغي وجود وي. شیخ صاحبانو او مولوي صاحبانو ډېرې په ځای ډېر د خیر و برکت خبره وکولې. خو وخت و زمانه داسې ده چې سړی نه معاف کوي. موږ وخت چې د جناب خلیفه صاحب مبارک یو لوی شفقت په موږ باندې و چې موږ حاضري به وکړو او د سعادت به حاصل کړو، بیان به نه کړو. خو بیا هم سړی خبرې ونه کړي او د خلک یو تلوسه و مینه وي. دومره وایم قدرمنو او پرلینو، د تعلیم دوره
د طالبۍ دوره اوس په مسؤلیت بدله شوه. د اوسنی مسؤلیت مې تاسو چې کوم دی هم خدای جل جلاله ته هم ولس ته تاسو ذمهواري لوړه شوه، بلکې اوسنی وخت زمانه چې کومه ده د علماء کرامو مسؤلیت ډېر لوړ شوی دی. د علم نسبت په جامعه کې لکه څرنګه چې الله جل جلاله علما منتخب کړي دي، انما یخشى الله من عباده العلماء. یا حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه وروسته علماو ته وراثت چې کوم دی پاتې شوی دی، العلماء ورثة الانبیاء صلی الله علیه وسلم. دا په داسې معنا باندې نمایندګي کړل چې د علم عظمت او برکت په جماعه کې خلک په دې پوه شي چې علماء کرام یو حق بجانبه ډله ده، دا چا سره مربوط ډله نه ده، کوم حزب او تنظیم نه دی، کوم ګوند نه دی. دی د خدای جل جلاله د اوامرو د رسول صلی الله علیه وسلم د اوامرو نمایندګي او ترجماني دلته کوي. بیا هم د دې ترڅنګ چې اوس واکمني د علماء کرامو په لاس کې شوه، علماء کرام په دې مامور دي چې د خدای تعالی دین به په داسې معنا باندې چې د خدای تعالی د دین سره د خلکو الفت او مینه محبت او عظمت دا پیدا شي، داسې نمایندګي او ترجماني وکړي. حضرت پاک صلی الله علیه وسلم مخکې د نبوت نه په ټول قوم او ملت کې امین الامت یادېدو، چې کله ورته نبوت راغی ټول ملت قوم مخالف شو، خو بیا هم خلک چې کوم وي د ده سره محبت ختم نه و. امانتګري په ده کې چې کومه وه هغه مشرکین هم هغه اعتماد ورباندې لرو، امانتونه به یې ده سره یې دی امین د امت یې بلو. خو د ده د پالیسۍ د ده د کړنې د دې مخالف یو چې د دې دین په خلاف د الله جل جلاله دا یې ولګو چې شرک او کفر دا ختم کړي، یو خدای ته خلک راوبولي. بیا هم زه دا وایم چې اوس ډېر د ازمایښت وخت دی، د امتحان وخت دی. که تاسو وګورئ چې د کومه کړنې روانې دي، موږ تاسو دلته د واکمن په فکر باندې کار وکړو. موږ ته دا نه ده پکار چې دا مرتدین دي، دا مفسدین دي، دا کفار دي. نه، مفسد به موږ صالح ګرځوي، کافر به موږ دین ته رابولي، مرتد مخه به د اعتدال نه نشي. ځکه چې زه دلته واکمن یم، اسلامي نظام د اسلامي نظام ذمهواري څه شی دی؟ دغه دی چې د اسلامي نظام کې به موږ دغه احصایه اخلو، دغه فکر به کوي، دا سوچ به کوي چې موږ څومره مفسدین د الله دین تر بللی شو چې صلحا یې وګرځوي، نیک خلک یې وګرځوي، څومره هغه خلک چې د ارتداد په خطر کې لوېدلي دي د ارتداد نه یې باج کړي، هغه خلک چې د کفر په جال کې لوېدلي د کفر نه یې باج کړي. که په اسلامي نظام کې د مسؤلیت دا حق موږ ادا کړو چې خلک مو د فساد نه د کفر نه راوګرځوه، بیا د اسلامي حکومت ذمهواري حق موږ ادا کړو. داسې مجلسونه دي چې ورداخل شي، یو په بل کې غیبت ده، یو په بل کې کیسې دي، داسې خبرې کېږي چې سړی هیڅ تصور یې نشي کولی. د جهاد دور خو یو بهترین دور و. زه ملګرو ته وایم چې په هغه سختۍ کې، په سختو مشکلاتو کې د موږ عزم اراده چې واک نه ده کمزوره شوي، چې لاس شهیدان به پرته وي، سل به پرته وي، زر به پرته وي، زموږ اراده به نوره مضبوطه کوله. حتی داسې شوي دي ملګرو ته، داسې تاسو ټولو ته معلومه ده چې یو خلاف الاولا عمل به م نه کړو چې خدای نخواسته شهادت سره مخامخ کېږو، زندان سره مخامخ کېږو، چې موږ په داسې حالاتو کې چې یو کمزوری عمل د موږ نه شوی وي، مطلب ځینې تړلي وي، خدای ته خپل سرونه په لاس کې نیولي وي، بیا اوداسه نه ګرځېدلي. ما ملګرو ته وي کله کله دا خبره ښه ادب نادب دي وي چې زه به دومره وخت چې د خپلې کوټو نه تر حمام پورې بتلمه دا ځای به خالي و. ما وایي چې په دې ځای کې ډرون حمله ونه کړي، خو په دې ځای کې ما ته ورخطي وایي چې خدای پاک مې د عاقبت مې د په ایمان او په شهادت وګرځوي، خو دا خوند نه راکوي چې زما شهادت دې په حمام کې وشي یا دې بیا اودسه وشي.
والد صاحب رحمه الله ته مې وویل چې زه په داسې کې ډېر وېرېږم تر ټولو نه چې دا اوداسه حالات مې وي د حمام حالات مې وي. ده راته وخندل چې د خدای بنده چې په هر ځای کې شهید شي د خدای په لار کې شهید یې مه ورخطا کېږه. عالم چې دی د خدای تعالی نماینده دی، عالم چې دی رسول صلی الله علیه وسلم نماینده دی، د خدای په خاطر عوامو ولسونو علماء کرامو نه خواهش کومه نظامونه پالیسۍ سیاستونه وبدلېږي چې دین اهانت ونه شي، د دین سپکاونه شي، د مدارس سپکاونه شي. هر حال به موږ تاسو په محنت باندې په خوارۍ باندې اصلاح کوي. کوم حالات چې په ملک باندې راغلي دي دې ته تر ټولو نه موږ ټول فکرمند یو. دا فکرمند یو چې باید دا اصلاحات راغلي وای. موږ صحیح ده د خدای جل جلاله احکام چې کوم دي د هغه تطبیق چې کوم دا زموږ ذمہواري ده په دې خدمت کې چې راغلي وي. موږ نه اول پوښتنه به د خدای تعالی د دین کېږي، د کفر شړل، اسلامي نظام راوستل، امنیت تامینول، دا زموږ ذمہواري ده. علما کرام کوشش کوي د خدای تعالی په احکامو خلک خبر کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو باندې خلک خبر کوي چې خلک بځایه په ازمایښت امتحان کې ونه لویږي. دنیا ته نورو ته چې موږ فکر کوي خو خدای نه داسې خلک غواړي چې دین خلک منحرف کړي، د دین سپکه وکړي، د دین اهانت وکړي. داسې نه وي چې په 20 کاله دوره کې 50 کاله دوره کې څومره سختۍ تېرې کړې د دې وجې نه چې زموږ د ایمان سلامتیا د دین وطن سلامتیا وکړي. اوس په ناچیز شي باندې موږ د ایمان لاړ شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. علم دنیا دا هم آخرت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت. دنګې ځوانۍ مو درته کېښودې په اور وطنه، دنګې ځوانۍ مو درته کېښودې په اور وطنه. خدای خو دې وساته له بدو سترګو نور وطنه، خدای خو دې وساته له بدو سترګو نور وطنه. دنګې ځوانۍ مو درته کېښودې په اور وطنه، دنګې ځوانۍ مو درته کېښودې په اور وطنه. خدای خو دې وساته له بدو سترګو نور وطنه، خدای خو دې وساته له بدو سترګو نور وطنه. دنګې ځوانۍ مو درته کېښودې په اور وطنه، دنګې ځوانۍ مو درته کېښودې په اور وطنه. خدای خو دې وساته له بدو سترګو نور وطنه، خدای خو دې وساته له بدو سترګو نور وطنه. د چا اولاد درنه قربان شو، د چا پلار وطنه، د چا اولاد درنه قربان شو، د چا پلار وطنه. د چا د زړه ټوټه درزار شوه، د چا ورور وطنه، د چا د زړه ټوټه درزار شوه، د چا ورور وطنه. خدای خو دې وساته له بدو سترګو نور وطنه، خدای خو دې وساته له بدو سترګو نور وطنه. دنګې ځوانۍ مو درته کېښودې په اور وطنه، دنګې ځوانۍ مو درته کېښودې په اور وطنه. خدای خو دې وساته له بدو سترګو نور وطنه، خدای خو دې وساته له بدو سترګو نور وطنه. ستا د عظمت شمله مو دنګه وساتله همېش،
خود وساتل بدو سرگنور وطنا خدای خود وساتل بدو سرگنور وطنا دنګ ځواني مدر تکي خودي په اور وطنا دنګ ځواني مدر تکي خودي په اور وطنا خدای خود وساتل بدو سرگنور وطنا خدای خود وساتل بدو سرگنور وطنا دغه وګمې د خپلواکۍ دا سندرې زه فضا دغه وګمې د خپلواکۍ دا سندرې زه فضا خاموش دي مشه بیا د دغې نغمې شور وطنا خاموش دي مشه بیا د دغې نغمې شور وطنا خدای خود وساتل بدو سترګو نور وطنا خدای خود وساتل بدو سترګو نور وطنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم الله تعالى مكتحكم كي قوا أنفسكم وأهليكم نارا اي انسانانو ځانم وساتئ خپل اهل و عیالم وساتئ د اور د جهنم نه اوس دلته ما مطلب دا ده چې ځان او عیال کې عیال څوک ده دا مسؤلیت د قو انفسکم چاته متوجه ده نو څو رتبې دي د کور مشر چې موږ تاسو پلار ورته ویایو د شریعت او د عرف اصطلاح باندې اولنی خطاب کو موږ ظاهرا دغه ته بولو قو انفسکم ای پلرو تاسو خپل ځانونه وساتئ و اهلیکم خپل اهل او عیالم وساتئ د اور د جهنم نه پلار د دې مسؤل ده چې خپل به هم ځان په شریعت برابري او خپل اولاد به هم په شریعت برابري خپل ناموس به هم په شریعت برابري ځکه د جهنم نه د نجات لار هغه صرف او صرف شریعت ته بغیر د شریعت نه په هیڅ صورت کې څوک د جهنم د اور نه بچ کېدای نشي نو اول پلار ته حکم ده چې ځان وساته او خپل اهل و عیال وساته د اور د جهنم نه خبره ډیر مختصره کوم دوم پلار هغه دینی استاد ده دغه استاد ته حکم ده قو انفسکم و اهلیکم نارا ځانم وساته او د خپل شاګردانم وساته د اور د جهنم نه داسې تربیه یې وکړه چې عقیده یې د اسلام سره د شریعت سره د اصول د دین سره برابر وي اخلاق د شریعت مطهره سره برابر وي اعمال د شریعت مطهره سره برابر وي حکم دی ته ده استاد ته ده چې خپل شاګردان دا د ته اهل ده ځکه طالبان روحاني اولاد بلل کیږي حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته د لرې ځای نه یو طالب خط را لیږي او په خط کې ورته لیکي چې ما ته څه احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیکه خو د ما د استعداد موافق ډیر مغلق بیانونه مه کوه چې ما سر نه په خلاصیږي هغه روایت راته رانقل که چې ما د استعداد موافق وي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته چې کله خط رسیږي نو هغه وی نعم الولد دا مې ډیر ښه زوی ده چاته ویلې شاګرد ته چې نعم الولد دا مې ډیر ښه زوی ده د ما نه ډیره ښه غوښتنه کړې ده چې هغه احادیث زه درته بیان کړم ورته ولیکم چې د استعداد موافق او د سر په خلاصیږي دوم روحاني استادان د موږ مشایخ کرام دي چې هغه نه موږ په جامعه کې په خلیفه صاحبانو تعبیر کیږي په مختلفو تعبیرو دی غوونه تعبیر کیږي یو وطن دا حکم ده
قو انفسکم و اهلیکم نارا. ځانم وساته د اور د جهنم نه. دغه مریدان چې څومره دي دا روحاني اولاده دي ته دا هم وساته د جهنم د اور نه. خپل به پیر، خپل عقیده، خپل اخلاق، خپل اعمال ټول د شریعت په عینه کې ځان ګوري چې ما عقیده د اسلام د اصول سره د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره برابره ده که نه ده برابره. د ما اخلاق چې هغه تصوف حقیقت د اخلاقو بیانوي د تصوف په د اخلاقو سره برابره ده که نه. د ما اعمال د شریعت مطهره د فقه مبارک سره چې هغه د اعمالو بیان کوي د هغه سره برابر دي که نه. نو مشایخ هم کوشش کوي چې خپل عقیده، خپل اعمال، خپل اخلاق ټول د شریعت په عینه کې وګوري، ځان هم بچ کړي او د خپلو مریدانو هم تربیه په داسې عنوان باندې وکړي چې د هغو عقیده د اصولو د اسلام سره برابره، د هغو اخلاق د تصوف د حقیقت سره برابر، د هغو اعمال د علم شریعت او د فقه سره برابر وي. او تر دغه نه پورته عمرا د وخت چې حاکمان د وخت دي د هغو په باب کې راځي چې حاکمان د وخت په خپل رعایت باندې داسې مشفق وي لکه پلار او مور چې په خپل تیریودونکي بچي باندې څومره مشفق دي، خو دغه حیثیت اولاد لري. دا د وخت امیران هم په دې مسؤل دي چې دوی به خپل عقیده، خپل اخلاق، خپل اعمال ټول د شریعت په عینه کې ګوري او بیا به کوشش کوي د رعایت په حقوقو کې چې په خپلو امیرانو باندې لري. یو په غټو حقوقو کې دا ده چې د خپل رعایت په اسلامي پوهاوی کوي، په عقیده اسلامي به برابري خبري به، په اخلاق حمیده به خبري، په اعمال حسنه به خبري. دا د امت دغه رعایت خصوصي حق ده په امیرانو د وخت باندې. غرض مې دا ده که موږ امیران موږ ته غږیږي، که موږ علما موږ ته غږیږي، که موږ مشایخ و پیران موږ ته غږیږي، دا به موږ تاسو ټول په دې باندې حمل کوو چې دوی کوشش دا کوي چې لکه زه د ځان دپاره سالم عقیده، سالم اخلاق، سالم اعمال غواړم، امیران به دا خیال کوي چې زه د خپل رعایت دپاره هم سالم عقیده، سالم اخلاق او سالم اعمال غواړم او دا به د زړه نه وي. استاد چې شاګرد ته بیان کوي په واقع کې دغه ټول عوام دا شاګردان دي د علماو. شاګرد صرف هغه ته نه ویلی کېږي چې په مدرسه کې ناست ده هغه طالبي کوي د الفبا نه تر بخاري شریفه پورې ځان ورسوه. دغه عوام ټول دغه د دغه علماو روحاني شاګردان دي، خو چا صرف اودس زده کړی ده د استاد نه زده کړی، که چا دغه 5 وخت لمونځ زده کړی د جومات خپل امام د استاد نه زده کړی، که چا د روژې مسله زده کړې دا د خپل جومات امام یا د یو واعظ نه په وعظ و نصیحت کې زده کړې ده، که یو چا د زکات مسله زده ده، که یو چا د حج مسله زده ده، که یو چا د جهاد مسله زده ده، دا د مور په خېټه کې هېڅ چا نه دي زده کړي. د عوام دې هم ځان پردی نه بولي. دا لکه د دغه امیرانو رعایت ده، دا د دغه علماو شاګردان دي، دا د دغه مشایخو مریدان دي. دوی د دغه خبرې د خپل ځان دپاره د کامیابۍ ذریعه وبولي، د نجات ذریعه وګوري، ځکه هغو مشرانو ته، امیرانو د وخت ته، علماو د وخت ته، هغه مشایخو د وخت ته او پلار او مور د وخت ته حکم د شریعت دا ده قو انفسکم و اهلیکم نارا. الله دې زموږ عقیده، اخلاق، اعمال ټول په شریعت برابر کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله. علم دنیا دا هم آخرت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم وأقوالهم توزن
وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې یو عجیب اشارات لري، یو عجیب باریکی الله تعالی د تور کړی دي. په اول د کتاب کې د استاد حضرت امام حمیدی رحمه الله دا مکی و قریشی دا، سفیان بن عیینه مکی راوی دا، صحابی دی رسول علیه الصلاة والسلام نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مکی او قریشی راوی دا. امام بخاری سے حدیث ته اشاره کوي: الائمة من قریش قدموا قریشا، قریش مخته کیا، امامان به د قریشو نه وي. بیا امام بخاری رحمت الله علیه د سفیان استاد یحیی بن سعید انصاری مدنی دا ذکر کړی. دوم روایت کې امام مالک رحمت الله علیه مدنی راوی دا هغه ذکر کړی دا. اشاره دې ته کوي چې اول اسلام د مکې مکرمه نه بیا مدینه منورې ته تللی ده. بیا په آخري روایت کې آخري سند کې درې استادان کوفیان ذکر کوي، کوفیان استادان، او هغه صحابي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کوي هغه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ یمنی صحابي د هغه ذکر کوي. اشاره دیته ده چې دریم مرکز د اسلام چې دا دین ورنه نشر شوی د هغه کوفه ده. څلورم دې ته اشاره کوي چې صحابي چې راوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د حضرت ابو هریره صاحب رضی الله تعالی عنہ ده: الایمان یمان والحکمت یمانیه. ایمان یمنی ده او حکمت پوهه یمنی ده. دا یمنی صحابي ده. دغه څلورو مرکزو هغه اشخاصو ته اشاره کوي چې دوی په واسطه باندې دنیا ته نقل شوی ده. اولینه مدرسه د اسلام غار حرا ده. هغه غار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پکې شپږ میاشتې خلوت کړی او جبرئیل امین علیه السلام ورته وحی راوړه. دا اوله مدرسه د اسلام ده چې هم علم د ظاهر الله تعالی درته ورکړه، هم علم د باطن ورته ورکړه. وروسته د حدیث په تشریح کې لنډه درته وایم انشاءالله. دا اوله مدرسه او اشاره دې ته شوه. دومه مدرسه د اسلام هغه مدینه منوره مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم و. هغه مدني استادانو کې هغو ته اشاره کوي چې د مدینې منورې نه نشر د دین بیا راغلی ده. دریم اشاره دې ته کوي چې لوی مرکز د اسلام کوفه ګرځېدلی ده چې د موږ تاسې امام ابو حنیفه رحمه الله چې الله تعالی څومره لوی شان ورکړی ده، دې تربیت چیرته سوی ده؟ دا په کوفه کې سوی ده. 1500 صحابه کرام په کوفه کې دائما اوسېدل. دا چې تلو راتله اخو ډیر وو، خو چې همیشه اوسېدل 1500 صحابه کرام په کوفه کې اوسېدل. په هغو کې افقه صحابه لوی محدث د صحابه کرامو ابو هریره صاحب رضی الله تعالی عنہ، خو لوی فقیه مجتهد د صحابه کرامو عبدالله بن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنہ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک کوفی خلکو ته وایي عبدالله بن مسعود صاحب ته زم ضرورت لرم ځکه ډېر لوی عالم ده، خو ما تاسې مختاره کړي چې دی د تاسې سره او تاسې ته دا دین را نقل کړي. دا مبارکان هلته اوسېدل. امام صاحب مبارک رحمت الله علیه په داسې مرکز کې د تربیه شوی ده.
چې اوس حالات زه نسم ذکر کولی چې وخت ډېر کم ده چې د ده کوم شان د کوم علمیت الله ورکړی و کوم په احادیثو کې الله مهارت ورکړی و کوم په فقه او اجتهاد کې الله مهارت ورکړی و امام شافعي رحمت الله علیه وایي صرف یو دوه نمونې به درته ذکر کړم چې ټول خلق عیال د امام ابي حنیفه رحمت الله علیه د په فقه کې ټول مخلوق تر قیامه د قیامت چې څومره خلق راځي دا د امام سے مبارک په فقه کې د اولاد ده 12,000 مسلې د قرآن عظیم شان د احادیثو نه اخیستې دي امام اعمش سے په حضور کې چا یو مسلې پوښتنه وکړه د جواب ورکړه اعمش سے ورته وایي دا دې له کومه نه دا مسله زده کړه ولې دا خو پلانی حدیث تا راته بیان کړی و اعمش صاحب حیران پاتې سو اخو محدث ولوی مونږ محدثین سیادله یو د واپروشان یو تاسې فقها اتباع ډاکټران په راز د حدیثو پوهېږئ او ته چې یا ابا حنیفه و انت یا ابا حنیفه اخذت بکلا الطرفین تا په دواړو طرفو باندې نیول کړي دي هم ته فقیه و مجتهد او هم ته محدث یې عبدالله بن مبارک صاحب وایي رحمت الله علیه وایي امام اوزاعي صاحب ته چا د امام صاحب مبارک رحمت الله علیه غلط خبرونه رسولي وو عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه دا د امام صاحب په خصوصي شاګردانو کې ده دی وایي چې ما څه روایت راجمع کړه د امام صاحب مبارک رحمت الله علیه خو ده په ابو حنیفه باندې پیژنده ما اسم محضی نوم یې ورته کېښود عن نعمان بن ثابت رحمه الله دا مې چې کله امام اوزاعي صاحب ته وړاندې کړه امام اوزاعي صاحب حیران پاتې سو وایي دا نعمان بن ثابت څوک ده وایي ما ورته دا ابو حنیفه چې ته یادوې د هغه شخصیت حیران پاتې سو وایي دومره لوی علمیت الله دغه شخص ته ورکړی ده یو وخت کې بیا دواړه په یو ځای کې جمع سو په هغو مسایلو کې بحث وکړ وایي ما ورته وویل امام اوزاعي صاحب ته چې امام اوزاعي صاحب څنګه دی ولید امام ابو حنیفه صاحب څنګه علمیت و وایي ما یې د ډېر علم او د کامل عقل غبطه وکړه چې کاشکې داسې علم او داسې عقل ماته هم الله راکړی وای امام بخاري رحمت الله علیه ګوري محمد ابن فضیل ثقه راوي کوفی راوي ده عماره بن قعقاع ثقه راوي کوفی راوي ده ابو زرعه ثقه راوي کوفی راوي ده اشاره لوی مرکز د اسلام ته کوي چې کوفه ده بیا په اول حدیث کې صحابي مبارک حضرت عمر رضی الله تعالی مبارک ده آخري حدیث کې ابو هريره صاحب رضی الله تعالی عنہ ده دا بیا چی شي ته اشاره کوي دا اشاره دی ته ده چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا حامل د علوم ظاهري و باطني و او حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا حامل د علوم ظاهري و باطني و هم حضرت عمر صاحب ته ظاهر و باطن علم دواړه په کمال وجه الله ورکړي و هم ابو هريره صاحب ته لنډن صرف اشارتا وایم عمر صاحب ته څنګه دواړه علم الله ورکړي و رسول علیه الصلاۃ والسلام خوب ولید خوب د انبیاء علیهم السلام وحی ده وایي ما ته شودې راکړی سودا مې وچیکلې چې حتی هغه تنده ماتېدای نوکانو کې دلته راووتله زیاتی مې عمر ته ورکړه وایي څه تعبیر کوي یا رسول الله وایي العلم دا علم ته اشاره دی حضرت عمر صاحب سوا بیا رسول علیه الصلاۃ والسلام وایي بخاري شریف روایتو کې راځي وایي پخوانیو امتو کې محدثون وو یا ملهمون یا متکلمون په معنا راځي چې دوی ته الهامات کېدل دوی ته کشفیات کېدل دوی ته الله تعالی احوال ښودل او یا متکلمون چې ملائکه و خبرې ورسره کولې که د ما په امت کې وي عمر به وي اوس دا نه معنه ګورئ هلته شراح مبارکان ورسره ذکر کوي محشیان ذکر کوي داسې نه چې په دې امت کې به یو حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی د الهاماتو والا یو دی به د کشفیاتو والا یو د سره به ملائکه خبرې کوي نه چې پخوانیو امتو کې ډېر و دا امت خو په نسبت نورو امتو ته بهتر امت ده دا خو خیر امت ده خواص د دې امت خو په ټولو امتونو په خواصو باندې بهتر دي پس د انبیا علیهم السلام نه
عام امت په ټولو امتو باندې بهتر ده. د څه معنا چې حضرت عمر صاحب ته په کمال وجه سره الله تعالی دا مقام ورکړی و. یو دوه نمونې درته ذکر کوم. شرقاید کرامات اولیاو کې ذکر کړي دي. ګورې یو علم غیب ده، یو کشف و کرامت دا فرق لري. علم غیب خاصه د الله ده، دا بیل الله نه هیچا سره نسته. چې هغه ذاتي صفت وي په ټولو احوالو، په ټولو زمانو، په ټولو حالاتو کې هغه یو د الله تعالی صفت ده چې بل څوک یې نه ورکوي. په ازله تر ابده وي، یو د الله صفت ده. یو اعلام بالغیب، کشف و کرامت، معجزه د پیغمبر، هغه بیا الله تعالی انبیاء او اولیاء ته ورکوي علیهم السلام. دوه نمونې ذکر کوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک مدینه منوره کې ولاړ د په خطبه باندې یو دم غږی وکړ یا ساریه الجبل الجبل. ای ساریه د غره طرف ته متوجه سه، دښمن در باندې را روان ده. ساریه د مجاهدینو سرلښکر ده، دا په نهاون کې د پسونو میله لرې ده. خو حضرت عمر رضی دلته د خطبې نه غږ ورباندې کوي یا ساریه الجبل الجبل. کله چې ساریه مبارک راځي خپله قصه کوي چې ما باندې داسې غږ وس یا ساریه الجبل الجبل، چې غره طرف ته مو پناه یوړو، دښمن راغی هغه ته مو شکست ورکړ. دومه واقعه حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین دی وخت ده د روم جاسوسان راغله چې د مسلمانانو قوت وویني. دا د کفارو پخوانی قانون ده چې مسلمانان کمزوري وویني بیا دوی جنګ ورسره کوي، که مسلمانان قوي وویني بیا صلح ته غاړه ږدي. کله چې د روم جاسوسان راغله حضرت سیدنا عمر رضی الله پوښتنه یې وکړه، د سره قمچینه په څنګ کې ایښې د الله تعالی کشف د حال ورته وکړ. قمچینه راواخیسته وایي ځئ د روم د پاچا سر مې درته کټ. جاسوسانو باندې لړزه راغله چې دا خو به اوس مونږ قتل کړي، را باندې خبر سو. حضرت عمر رضی الله مبارک ویل کار مه پیلوي، مه کوئ چې د مسلمانانو هیبت هلته کفارو ته وښیي. کله چې لاړل د خپل پادشاه پوښتنه کوي، وایي پادشاه خو قتل سوی ده. څنګه قتل سوی ده؟ وایي داسې وزیرانو سر ناستو یو لاس راغی دیوال دوه جې یې سر یې کټ که موږ نه یو پسوي. تاریخ هغه تاریخ ته چې حضرت عمر سویل چې ځي د روم د پاچا سر نه درته کټ. چې باطن نه وي، تصوف نه وي، ته به د نن سیستانانو ته څه وایې؟ نن به د دوی جواب ته په څه باندې ورته کوې؟ دوی درته وایي چې زه سپوږمکۍ ته ختلی یم، ته به څه ورته وایې؟ زه به ورته وایم د ما معنویت د اسلام دومره قوي ده چې سید الاولین والآخرین علیه افضل الصلاة والتسلیم سپوږمکۍ نه د اوو اسمانو نه د عرش او د کرسي نه هم تېر سوی ده. سبحان الله، د اسلام داسې شان و شوکت ده. نن چې دوی د یو لرې ملک نه په یو بل ملک یو دښمن په نښه کوي، هغه ولې هغه ځای نه خطا کېږي؟ موږ ورته وایو چې د موږ د اسلام داسې معنویت ده، په واقعي څوک په اسلام باندې عمل وکړي خو د اسلام نه خلک لرې ساتل سوي دي العیاذ بالله. چې د موږ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې نه په روم کې د روم د پاچا سر وهلی ده. د مدینې منورې نه په نهاون کې قومنده ورکړې ده. چا تاسې بې وسایلو قومنده ورکړې ده؟ رسول علیه السلام په یو اشاره باندې سپوږمۍ دوه ځایه کړې ده. وانشق القمر معنویت دومره قوي ده. ګورې صرف نمونه درته وایم ورو. نو حضرت عمر صاحب ته الله ظاهر و باطن ورکړي وو. اشاره دې ته کوي ورونو چې ګورې د انسان یو د ظاهري وجود اعمال دي، یو د باطن اعمال دي. حدیث مبارک کې به لږ خبره درته کې کوم انشاءالله. او آخري صحابي په دې کتاب مبارک کې څوک ده؟ ابو هريره رضی الله تعالی عنه ده. هم دې ته اشاره کوي چې ګورې علم د ظاهر او د باطن دواړه ځان ته حاصل کا، چې هم د ظاهري عمل برابر سي، هم د باطن برابر سي. هغه حدیث چې ما د رسول علیه السلام نه دوه لوښي د علم د کړي، تفسیر مزاري شریف هغه باندې حواله در کوم، نور تفصیل نه ورکوم چې وخت کم ده. دوه لوښي د علم مې ډک کړي، یو مې په تاسې کې خور کړی ده، دا بل که خور کړم د ما بستونه یې پرېسي. دا نه معنا چې حالات یې څوک نه بیانوي.
حالات یې څوک نه بیانوي د حالاتو منع نه ده ستونی به مې پرېږدي تکلیف به راته ورسېږي نور دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در المختار در وګورئ متن د رد المختار ده د دې طریقت سلسله ذکر کوي بیا د دونه چې کوم خلیفه صاحبان پاتې شوي دي هغه ذکر کوي بیا رد المختار تشریح کوي و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا فارس د میدان د حقیقت و شریعت طریقت حقیقت چې نتیجه د برهان ده په دې ټول پوهېږو چې دا روا دي دا ناروا دي حسد ناروا تکبر ناروا دروغ ناروا غیبت ناروا د مسلمان سپکاوی ناروا د مسلمان مال خوړل ناروا ولې کوو علم حقیقت د موږ سره نسته که علم حقیقت معلوم سي راته علم حقیقت صرف نمونه درته وایم دا د دغو شیانو بدبویي په علم حقیقت کې معلومیږي لکه ترمذي شریف روایت ده ترمذي شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حدیث مبارک ده یو دروغ چې څوک ووایي یو مل ملایکه د بدبویي نه لرې تېښته کوي دا په علم حقیقت کې معلوم دا د دروغو څه قسم بوی ده دا په علم حقیقت کې معلوم په نتیجه د برهان کې معلومیږي یا بل حدیث مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې دوه کسان کېنستل وایي غاښو کې م زه غوښې وینم دا ولې وایي رسول الله غوښې م نه دي خوړلې وایي نه د انسانانو غوښې م خوړلې غیبت هم کړی دا چې غیبت دومره سخت کیفیت و بد حالت لري لکه د مړه ورور په غوښو چې لګیا یې وخورې دا کیفیت په علم حقیقت کې معلومیږي الله هم دې ټولو ته نصیب کړي تاسې وایي امین علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی علم دولت دی ویاړ عزت دی قدرمنو لیدونکو محمد هارون جان را سره ولاړ دی چې دی هم نن د انوار العلوم مدرسې د لوی دورې څخه فارغ شو دا چې په دغه دوره کې کوم کتابونه ولوستل دغه وخت څنګه تیر شو او اوسني احساسات یې څه دي راځئ له ده څخه یې واورو ډېره مننه روشن صاحب نو الحمدلله دغه دیني درسونه موږ انتهایي ته ورسوله نو په دې دوره کې موږ مختلف کتابونه دي نو خاص کر په لوی دوره کې خصوصي حیثیته ورته وایي کتابونه ویل کېږي نور لاندې طبقي کتابونه هم شته الحمدلله د الله نه ډېر راضي یم چې موږ د خپل علم دغه نبي علیه السلام کوم میراث چې موږ حاصل کړ دا د ښه علماو نه او د اهل طریقت نه د داسې علماو نه چې هغوی ماشاءالله ښه استعدادونه او ښه با تجربه علماو او الحمدلله اوس ډېر خوشحال یم په ده باندې چې د علم یې سر ته ورسوه او د الله نه دا توفیق غواړم چې تر څو وکولی سم آینده کې دغه د الله دین د الله په مرسته او د الله په توفیق سره د الله مخلوقات ته ورسوم ډېره زیاته مننه بیا دې هم تا ته ستا کورنۍ ته او ستا ټولو استادانو ته دغه لوی ویاړ مبارک وي مننه خیر اوسئ خوشحاله سئ تاسو نه هم ډېره مننه خیر اوسئ مننه خوشحاله سئ قدرمنو دوستانو واقعا انسان په ژوند کې ډېر لوی ارمانونه لري نن په کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دلته د لسګونه تنو دغه لوی ارمانونه پوره شول ځکه دوی د علم په ګاڼه سمبال شول او دا تر ټولو لوی افتخار دی موږ سره اوسئ نور طالب العلمان هم درته غږوو علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مه شئ علمي سفر ته بیا هم ښه راغلاست دا فارغ طالب العلم را سره ولاړ دی دی له لوی دورې څخه فارغ شوی دی نو راځه ځان راته رامعرفي کړه زه خو د میدان وردګو ولایت یم د نرخ ولسوالۍ او نوم مې د اسلام محمد اسلام محمد لوی دورې نه فارغ شوې نو په لوی دوره کې د کوم کوم کتابونه ولوستل بخاري شریف مې ولوسته ترمذي شریف داسې نور ابو داود شریف ټول کتابونه مې ولوستل لوی دورې دغه کتابونه د څومره وخت کې ولوستل تقریبا د اتو میاشتو په ټول کې مې ولوستل ډېره زیاته مننه تا ته مبارک وي مننه خیر سل تاسو قدرمن دوستانو دا د لوی خوشحالۍ ځای اوسي چې کله یو څوک خپل ارمان ته ورسیږي یعنی کوم ارمان چې دی په زړه کې لري او هغه ته ورسیږي نن دا ځوانان خپل ارمانونو ته رسېدلي دي دوی فارغ شول خو د دې ورځو لپاره دوی ډېرې هلې ځلې کړي دي سختۍ تېرې کړي دي په ځان یې لوږې او تندې تېرې کړي دي دلته یو بل قاري صاحب را سره ولاړ دی د دوی سره خبرې کوو قاري صاحب ستړي مه شئ خیر اوسئ مننه سلامت اوسئ کېدای شي ځان نه وپېژنې بله نه په سترګو مهرباني نو مولوي صاحب عز احمد یم د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ارغندۍ اوسېدونکی ډېر یو ډول احساساتي ښکارې څه لامل دی نو خامخا خوشحالي ده نو بس د علم سفر پای ته ورسېدو دا خو ډېره بختور سفر ده نو ټولو عوامو ټولو مسلمانانو ته دا هیله د امید لرو چې د علم ته خپل زمون تشویق کړي رایې ولي دیني مدارسو ته یې راولي ته چا دې برخې ته تشویق کړې بس زه خو مې اول خو د خپل استاد مور پلار
مې دا وڅولم چې مدرسو ته لاړ شم دیني علم وکړم بیا استادانو شفقت ورباندې الحمدلله تر دې ځای ورسولم. پلار دې راغلی دلته سره شته که نه؟ پلار مې سته سلامت چېرته دی پلار دی؟ والد محترم دا د پلار دی؟ ښه پلار سره باندې خبرې کوو خو ته ورسره دا ووایه هغه پلار چې له تا سره دومره مشقتونه وکړل کور کې به وچه ډوډۍ خوړلې اوسېږي مګر تا لپاره به ستا خرچه برابره کړې اوسېږي هغه مور چې په کور کې به لوږې تېرې کړي نور اولادونو ته به کمې ورکړې وي مګر ستا لپاره به زمینه برابره کړې اوسېږي د هغوی د شکرانګۍ لپاره راته څه وایي؟ نو د هغوی شکرانګي خو مونږ خو دا کولی نه سو خو بیا هم چې ډېره شکرانګي به یې ادا کړو ډېره زښته ډېره د مونږ په وسه هم خدای پاک خو توفیق راکوي نو ډېره شکرانګي هر ورور ته دا وایم هر فارغ ته دا وایم چې د مور پلار ډېر شکرانه دی ادا کوي ځکه تر دې پورې سره ورسېږي دا ډېر غټ احسان در باندې وکړ. ستا فراغت تا ته ستا کورنۍ ته او ستا استادانو ته ډېر زیات مبارک وي. خیر السلام علیکم. قدرمنو دوستانو د همدغه ګلالي قاري صاحب چې د خوښۍ هارونه یې په غاړه پراته دي والد صاحب دلته له ما سره ولاړ دی ماشاءالله والد صاحب یې ځوان ښکاري خو تر دې مخکې چې زه ورسره وغږېږم زه ګورم د ده په سترګو کې همدا اوس اوښکې دي انسان په دوو حالاتو کې ژاړي یو دا کله چې ډېر زیات خوشحاله اوسېږي او یو دا کله چې ډېر زیات خفه اوسېږي خو نن د دې حاجي صاحب اوښکې زه په دې پوهېږم چې د خوښۍ له وجې دي. حاجي صاحب څنګه؟ خوشحالۍ له وجې دي بالکل د خوشحالۍ له وجې دي بالکل ځان ټینګوی هغه احساسات چې نن دغه خپل زوی د فراغت په ویاړ لرې راسره شریکه ډېر غټ احساسات دي زموږ د خوشحالۍ احساسات دي واقعا چې یعنې هر پلار کولی شي زوی تشویق یې د لاسه ولې د دا د کامیابي دنیا د آخرت کامیابي ده هم دنیا کم آخرت کامیابي کې دي کې دا غټه خوشحالي زموږ ته خدای راکړې ده خدای نصیب کړي راته نورم. حاجي صاحب تا ته ستا کورنۍ ته او ستا ټولو دوستانو ته د ستا د زوی فراغت ډېر زیات مبارک وي. تاسو دې مبارک خدای دې خوشحاله وګرځي موږ خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. قدرمنو دوستانو علمي سفر خپرونه ده په علمي سفر کې موږ هغه ځوانان چې تازه د زده کړو ارمانونو ته رسېدلي اوسي او هغوی د ژوند هغه فاصلې طی کړي وي چې د یو هدف په پاره شروع کړي وي دغسې ورځې چې موږ او تاسې شاهدان اوسېږو له موږ سره اوسئ نورو ځوانانو سره هم خبرې کوو د دوی احساسات به سره پلټو. علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. درنو لیدونکو دغه سمارټ ځوان چې راسره ولاړ دی دی په خپله ډاکټر دی خو دلته یو تازه فارغ شوي طالب ته په غاړه کې ګل واچو ما ورته ویل راځه ما سره خبرې وکړه راځئ خبرې ورسره وکړو چې دغه طالب یې څه کېده او په کوم احساساتو راغلی. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ. خیر اوسه مننه د ملي تلویزیون نه مبارکي ټولو هغه ته ورکوم علماو ته ورکوم چې دغسې روزل سوي طالبان جامعې ته تقدیموي. البته ډاکټر محمد الله محمدي هم د طبي پوهنتون استاد یم دلته د ما یو ګل غوړېدلی چې د ما خوریای ده نو د زړه له کومې غونډې کورنۍ ته مبارکي وایم یعنې دا په داسې حالت کې زده کړې ته موږ هڅولی دی چې ډېره فقیرانه کورنۍ ده یعنې یو کورنۍ ده چې واقعا موږ ډېر زحمتونه ورسره ایستلي الله دې په خپل دربار کې قبول کړي نو کوشش کوو بیا هم د علماو سره چې همیش موږ کوشش وکړو چې لاس ورکړو او یعنې په مخکې نظامو کې په اوسنۍ نظامو کې موږ همیش کومک ورسره کړی او انشاءالله چې خدمتګار جامعې ته دي او موږ هم خدمتګار جامعې ته علم د پوهې لوی سمندر دی هره وینا یې ژوند ته رهبر دی. قدرمن دوستانو بیا هم ستړي مه شئ علمي سفر خپرونه ده او دلته د علم په هکله خبرې کېږي دلته یو حاجي صاحب راسره ولاړ دی له ده څخه اورو چې علم څومره مهم دی او موږ په خپلو اولادونو د کورنۍ په غړو باندې زده کړې وکړو که نه. حاجي صاحب ستړی مه شئ. خیر اوسې الله دې عزت وکړه. بس العلماء و نجوم الارض علما چې دي دا ستارې د ځمکې دي په دې چې علما چې دي الله نه ډېر یېرېږي او دا مدرسې چې دي دلته نور وري په دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کن عالما یا عالم شه او متعلما یا متعلم شه او خادما یا نوکر د علماو څخه خدمت د مدرسو مجترو خانقاو کوه
او محبا یا محبت له علماو سره پیدا کا فلا تکونو خامسا په تهلک پنځم نشي چې هلاک بشي. زه له ټولو خلکو نه کوشش کوم چې هر کور کې باید یو عالم پیدا سي چې کور کې به نور وري د چا چې زوی حافظ شي د مور پلار به 15 سپوږمۍ غوندې تاجي. دا ډیر موږ ته افتخار ده. بس ان شاء الله هم په اصلي علم کې کوشش کوو هم په دیني علم کې دا چې بیا دواړه شي ان شاء الله موږ کامیاب یاستو. علم دنیا دا هم آخرت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت. دا جي صاحب را سره ولاړ دی د دغه مولوي صاحب د فراغت په خوښۍ کې راغلی دی دلته. مولوي صاحب ستړی مه شئ. ته ستړی مه سې، سلامت اوسې. کور دې ودان ستاسو دلته تشریف راوړی دی او دا د افتخار ځای دی. موږ د ده په ویاړ د ده په افتخار راغلي یو. دا د موږ د عمل مسای دی ځکه موږ دلته راغلي یو د ده په افتخار سره. ماشاءالله. الله پاک دې ستاسې خدمتونه هم قبول کړي. دا دلته چې راغلی یاستئ زحمت مو کړی دی الله دې ورته اجر درکړي او د ده ټول ارمانونه دې الله تعالی پوره کړي. دا راته ووایه چې خپله دې په اولادونو باندې زده کړې کړي که نه؟ انشاءالله زما زوی هم یو قاري دی او بل یې داسې عصري زده کړې کړي چې هغه انجینر دی. نو نور هم کوشش کوو چې زمون ته علم ته تشویق کړو ځکه چې داسې یو کس اقبال لاهوري ویلي دی هر که دانا بود توانا بود ز دانش دل فیر برنا بود. نو بهترین علم بهترین عزت الله جل جلاله علم والا ته ورکړی دی. همداسې ده. بالکل ګل خبره دې وکړله چې هر څوک زده کړې ولري علم ولري او په ځانګړې توګه دیني زده کړې ولري هغه ګټلې ده. هغه بالکل ګټلې ده. هغه پلرونه چې په اولادونو باندې زده کړې نه کوي څه ورته وایي؟ هغوی دې باید زده کړې وکړي اولادونه دې تشویق کړي. هغوی خو غیر زده کړې په جهل کې لویږي. بس څوک چې زده کړه ولري علم ولري هغه دې ټول عالم اسلام خدمت کولی شي او احترام قایل وي. ډېره زیاته مننه کاکا. سلام. علم دولت دی ویاړ او عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د علمي سفر خپرونه ده او دغه خپرونه مو په انور العلوم اسلامي مدرسه کې چې د ارغندی خلیفه صاحب په مدرسه هم مشهوره ده دلته مو نن دا خپرونه تاسو چمتو کړې ده. دلته را سره مولوي صاحب محمد پذیر فاروقي د همدغې مدرسې ناظم دی. را سره ولاړ دی. راځئ د دغې مدرسې په هکله ځینې معلومات څخه واخلو چې څومره وخت کېږي دغه مدرسه تاسیس شوې ده، تر اوسه پورې څومره فارغان ورکړي دي او دغه طالب العلمان د دوی لپاره لیلیه هم شته که نه ټول نهاري دي او که شته دي همکاري څوک ورسره کوي؟ مولوي صاحب ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله. ښه یاستئ؟ خیر ته. دا جامعه د انور العلوم اسلامي په نامه باندې چې د خلیفه صاحب ارغندي په نامه مشهوره ده. تقریبا 90 کاله سابقه لري. هجرت نه مخکې پورتنۍ ساحه په نامه د بازد خیلو هغلته تاسیس شوې وه. شیخ الحدیث و تفسیر فیر طریقت خلیفه صاحب فضل الدین رحمه الله تاسیس کړې وه. بیا چونکې په افغانستان باندې سور انقلاب راغی حضرات کرامو په خانقاه باندې او د دوی په کور باندې کمونستانو حمله وکړه. مسلمانان مؤمنان مجبور سو چې د یار د هجرت ته لاړ شي پاکستان ته. بیا هلته میرانشاه په ساحه کې 23 کاله د مدرسه تاسیس وه. وروسته له هغه نه افغانستان ته راغله چې اوس فعلا الحمدلله دلته فعاله ده. موږ مخکې له دې نه چې دا تعمیر فعال شي 500 لیلیه مو لرله. آینده کال کې به انشاءالله تعالی لیلیه 800 ته 900 ته جګوو. عام کومک د مسلمانانو بیا خاص کر د تجارانو لخوا نه ده. تجاران په روزه کې څه نه څه همکاریانې کوي. نور د وچې ډوډۍ پروګرام دلته شاوخوا د کلیو لخوا نه ده. ډېره ښه ده. لومړی ځل دی چې زه اورم په یو مدرسه کې د طالب العلمان لپاره یعنی د 800 تنو لپاره د لیلیې سیستم برابریږي. دغه لیلیه څوک برابري ورته همکاري سره څوک کوي؟ یوازې ولس که نه د کومې بلې برخې نه هم؟ نو داسې له رسمي منابعو تر اوسه کومه همکاري نه ده سوې چونکې دا د اولیاو د بزرګانو مدرسې دي. رب العالمین دغسې من حیث لا یحتسب یو سبب برابروي. موږ په تجربه ثابته کړې کله چې له یوې خوا نه یو کار بند شي رب تعالی له بلې خوا پیدا کوي. نو ګر چې سږ کال څه ناڅه ستونزه وه خوراکي موادو کې
د مدرسې په عاشه کې د طالبانو، خو بیا هم الحمدلله کار په خیر تیر سه. مدرسه کې د مدرسینو یا د استادانو په حق راته معلومات راکړئ چې څومره استادان لري او ټول یې مسلکي استادان دي که نه؟ بله الحمدلله مجرب با تجربه له الله نه ویریدونکي علما، من جمله د منګه شیخ الحدیث و تفسیر حضرت خلیفه صاحب محمد شفیق سید لوی دورې، ورسره کتابونه دي، 2 نور شیوخ لرو، ورسره مجموعه 24 استادان لرو چې په علمي سطح کې او په علمي ډګر کې الحمدلله ښه علم او ښه تجربه لري. هغوی خپله سعی او خپل کوشش د مسلمانانو بچیانو سره کړی ده او کوي به انشاءالله. ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ. تاسو نه هم ډېره مننه او تکلیف هم وګاله، دلته راغلي وئ، ورځ هم ضایع کړې وه. لومړی د الله تعالی رضا درته غواړو، دوهم ښه ژوند درته غواړو. الله تعالی موفق ولره. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. چې د علم باغ کې موجود وي، تل وي خوشاله روغي وجود وي، تل وي خوشاله روغي وجود وي. د افغانستان د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د علمي سفر خپرونې مینوالو په اولاد باندې، په ورور باندې او په دوستانو باندې زده کړې کول ارمانونه پوره کوي. دغسې جلسو ته ورتګ نه یوازې دا چې د خپل ورور او د خپل کورنۍ د غړو زړونه به مو لاسته راوړي، بلکې الله تعالی ډېر لوی اجر هم درته درکوي. نو په خپلو اولادونو باندې، په خپلو زامنو باندې او د خپلو کورنۍ په غړو باندې زده کړې وکړئ، په ځانګړې توګه د دین زده کړه ور باندې وکړئ، تر څو په دواړو جهانو کې ستاسې او ستاسې د کورنۍ د بریا سبب شي. هماغوی به اوسېږي چې ستاسو د کورنۍ لپاره به یو بل مشال وګرځي. دا وه د دې اونۍ د علمي سفر خپرونه. هیله ده چې خوښه شوي مو اوسېږي. تر بیا او بلې خپرونې ما ته زما له ټیم سره اجازه راکوي. لوی الله مو مل ښې شوې.